ته په رښتیا له لیلا سره واده کوې؟ د دې کار حساب به زه تاسو دواړو سره کوم. لاړه شه نازه، شکر وباسه چې وژغورل شوې. لاړه شه. ورکه شه، ورکه شه شیطانې، کنه نو دوزخ ته به دې ولېږم. ورکه شه. ختم شو کنه سرداره؟ نن به د خوشحالۍ ورځې تېرې کړو. ډېر شکر کوم. د نکاح لپاره چې د خپلې مور د نابیتوب جامې اغوندم، همدا بسنه کوي چې زه ستا څنګ کې اوسم. شکر کوم چې بعد ورځې ختمې شوې. ختم شو کنه؟ ختمې شوې لیلا، ختمې شوې. دا د مزګین لیلا نه ده؟ خدای دې خیر کړي. لاسونه دې ښکلی مینه جانې. وایي نجلۍ، خلک وایي چې ته زردشته شوي په یو معبد کې له تیاګر سره واده کوي. که داسې خبره وي نو له ما نه لرې شه. داسې څنګه کېدلی شي؟ الحمدلله زه مسلمانه یم، رښتیا ده واده کوم، خو له تیاګر سره نه. که قسمت وي او عسکر سره چې د هیبت خدمت کوي واده کوم. اوس دې سمه خبره وکړه. آفرین دې په تا لوري. لیلا، ولې کوم ځای پیدا شوې؟ ته خو غره کې وې. نن لږ راته نظم کاکا ښځې، غم خلاص شو انشاءالله چې نور به خوشحاله یو. خوشحاله ورځې دي، ضروري مې ختم شول، اخر هم ختم شول. په دې معنا چې تا لوبه وکړه، فکر مې وکړه چې هر څه ختم شول، فکر مې وکړه چې ته په رښتیا له لیلا سره واده کوې. داسې څنګه کېدی شي نازه؟ هر څه ستا د ژغورلو لپاره و. ته زما مېرمنه یې، ته زما هر څه یې، خاوند مې یې. ما وبخښه لیلا. زه باید لاړ شم. سمه ده، تا زما ژوند وژغورو سرداره. خوشحاله یم چې له تا سره یم. زه نور تا بل چا ته پرېښودی نه شم. ته به تل زما خاوند اوسې. ما فکر وکړ چې سردار مې له لاسه ورکړ، خو بېرته مې لاسته راوړه. سردار به زما خاوند شي. جلۍ، ته څه شي پسې ګرځې؟ وروسته له دومره وخته ته څنګه دلته راغلې؟ هېڅ شي پسې نه ګرځم، زه واده کوم. کاکا ته مې ووایه له سردار قمر سره واده کوم. مارې زه دې تباه کړم لیلا. څه شوي ډګرواله؟ زه یې له مقام نه وغورځولم د لیلا له امله. لیلا ختمه شوه، هغه نجلۍ ختمه شوه. ما وبخښه لیلا، بله چاره نه لرم.
خیر دی ما وبخه ستاسو د ملا اندازه هم اخلم سرداره وګوره زه دا د نکاح لپاره غوندم څه خبره ده څه ستونزه لرې لکه چې نازا اجازه مې درکوي چې طلاق ورکړې یا هیواد یا لیلا پریکړه دې همدا اوس وکړه البته چې دا مې جنرال صاحب البته چې هیواد نه البته چې د میلیونونو انسانانو ژبه دا هیواد به ستا دا قرباني هیله نه کړي لومړی بریدمنه اوس نو ماته غوږ شه څه چې زه درته وایم هماسې به کوې نازا به د لیلا نه ژغورې زه له نازا څخه نه جلا کېږم تا ته مې چې هر څه وویل هغه دروغ و د نازا د ژغورلو لپاره مې دا خبره وکړه نه ته ما نشي غولولی ته ټوکې کوې همداسې ده خو داسې مه کوه سرداره که دا ټوکې هم ډېره بده ده نازا نشته نور نه زه او ته یو همداسې نه ده دروغ لري لیلا رښتیا دي سرداره دا ورځې هلته څه کوي څه خبره ده راغلم چې په حقیقت پوه شي د دې لپاره چې سردار زما ژوند وژغوري تاسو یې لوبه وکړه زر کوه سرداره لیلا ته رښتیا ووایه نورو دې ته خپل حاضر وښیه زه له نازا سره مینه لرم په خپله خوښه مې دا واده کړی په خوله به جنګ در سره وکړم د زړه کوڅې به درنه څنګه بېلومه په خوږ اشنا مې سلام وایه بیا ورته وایم چې مې هېر نه کړې میینه تن مې بشنې نکریزی پانا بہر تازه دنن رنگ پوینو یارما تن شجر مینا سمرده گلتو نکسر او وسار کلا کلا بینا گرانا بدرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی امر وکړئ ښاغلیه د واده مسله څنګه مخته ځي ډېر ښه مخته روانه ده له خپل خاوند سره مې خوشحاله یم زموږ منځ کې یوه کوچنۍ ستونزه پیدا شوې وه هغه هم حل شوه ډېر ښه دا واده مهم دی نازا مه هېروه چې دا واده موږ ته ډېر سخت کارونه اسانوي نور نه هغه دا و چې موږ ته ډېر کارونه خراب کړل هغه هم نشته د ډګروال نه مو صلاحیت واخیسته هغه نور ستا د امر لاندې دی د هغه پر ځای مو تا ته ترفیع درکړه زموږ یوازینی مهم کس ته یې په نږدې وخت کې به موږ تا سره ووینو ډېره خوشحاله شوم هڅه کوم چې د دې کار لایقه شم ښاغلیه نن ډېره ښه ورځ ده ډګروال ته باید زیری ورکړم چېرته وې نازا لکه چې مشرانو سره دې ونه لیدل نور نو صلاحیت نه لرې چې پوښتنې وکړې ته زما د امر لاندې یې که درته وایم چې ساده ټیټ ته زما بوټان پاکه ته باید دا کار وکړې ته له ډګروال سره څنګه خبرې کوې
لوړ پورې چارواکه 400 ګوخې مونږ لا هغه سره یو وسله دې ښکته کا زه تا ته څه نه وایم نازه دا زما اصول دي زه یوازې له ژوندیو انسانانو سره خبرې کوم اوس به څنګه شي ډګرواله یو اور لګوم یو ګواښونکی اور په منځ کې 3 کسان سوځوم نازه سردار لیلا Zilan, hiç dönmeyeceksin sandım. Tamam Baran. İstediğin olacak. Bir şey söyleme. Evleneceğim seninle. Biliydim. Ben de diyeyim sana. Bu komutan çoktan bitirmiş seni. Bu gelinliği benim için mi giydin Zilan? Soru sormayacaksın Baran. Evleneceğiz. Ama sana dediğim gibi öyle zerdüş saçmalığıyla falan değil. Devlet nikahıyla evleneceğim. Ama dokunmayacaksın bana. İlişmeyeceksin. Tamam mı? Öyle evlen. سمه زیلان یو ځل ته له ما سره نکاح وتړه زه ته دلته نور نه پرېږدم خو یو ځل دا واده وشي هر څنګه چې ته غواړې زیلان هماغسې به کېږي مې صبر نه کوو سمدلاسه واده کوو چې دا کار خلاص شي ته همدلته ودرېږه دا کارونه بې پیسو نه کېږي زه بېرته راځم چېرته مه ځه همدلته ودرېږه امروګه چې ویې ولاړ Girena
هغه ژوندی غواړم. داسې چې د نور کته به شي وبې نیسو. اوس نه احمقه، کان ته دومره مه نږدې کېږئ، په تمه کېږو. اوف، دا درمل بیا خلاص شوی دی. زه په دې پوه نه شوم وروره چې دوی ولې د اوبو غوندې درمل کاروي، لکه چې د دوی معده د اوسپنې نه جوړه شوې ده. کوم والا څه قرار سره ژمنه نه وای کړې. نو په دې ټولو ګماقلانو به مې زهر کارولي ول، ټول به اوس مړه شوي ول، مردار شوي به ول. خیر دی، زه خو وایم چې زه ټولنیز، سوسیولوژي، فیزیولوژي، روحي، لږ عقلي او عصبي تقلید لرم. نو ځکه په دې غرونو کې اوسېږم. تاسې ولې دې غره کې اوسېږئ؟ راته ووایئ ګماقلانو څه ووایم. ځئ لاړ شئ خپلو کورونو ته، ځان ته ښځه پیدا کړئ او واده وکړئ، ماشومان پیدا کړئ، لږ همت وکړئ. دومره بې غیرتي، دومره بې همتي ما درد نه خوري. څه ډاکټره ما ته غوږ شه، پیسې مې پکار دي. او ښاغلی بارانه په خیر راغلی. له هغه ځای نه د نوبت لپاره نمبر واخله، وروسته بیا هلته په تمه شه، ځکه چې اوس د غرمې د ډوډۍ خوړلو وخت دی. ته لکه چې بیخي لیونی شوی یې، دلته لکه چې کوم بانک دی، زه لکه چې دلته پیسې چاپوم چې تا ته پیسې درکړم. ګوره که غواړې اوس مهال ما سره ډېر ښه کلوروفیل شته، زه خو وایم هغه واخله او وڅښه، بېهوشه کېږې، په درد مرد بیخي نه پوهېږې. ډاکټره زما پیسې پکار دي د یو ښه کار لپاره. اوف، داسې سمه خبره وکړه چې زه پوه شم. حسنم، زه ستا په وړاندې هېڅ د مقابلې توان موان نه لرم ګرانه. اوس د څو زه حلوم. ګوره بارانه، دا پیسې زما خپله شخصي پیسې دي، د خپل کفن لپاره مې ساتلې، ځکه چې ته خو پوهېږې اوس وخت کې د مړي مصرف ډېر شوی، یعنې د دې لپاره چې زما مړی د ځمکې پر مخ پاتې نه شي، لیوانې ونه خوري. مه ژاړه، زه ستا دا نیکي نه هېروم. بله دا چې موږ د خیر کار پرې کوو ډاکټره. څه کار دی؟ ولسوالۍ کې زیلان سره واده کوم، بیا زه هغه له دې هېواد نه بیایم، بېرته نه راځم، کورنۍ جوړوم ډاکټره. ژوندی اوسئ. اوف مورې، هغه خو وویل چې زه د دې هېواد ته ځم، زما پیسې بېرته نه راکوي. خاله ډاله ماره. بله دا چې هغه راغی ما ته یې وویل چې زه کورنۍ جوړوم. څنګه کورنۍ جوړوې؟ کورنۍ خلاصه کوي، ته خپل نظافت نه شي مراته. هغه خو وویل چې زه زیلان د هېواد نه بهر بیایم. که قومندان دې خبرې نه خبر شي ډېر به غوسه شي. د نازاده ژغورلو لپاره مې دا خبره وکړه. نه، ته ما نشې غولولی. دروغ نه دي لیلا، رښتیا دي. زه د لږ صبر کړم قومندانه، زموږ د دواړو ژوند دې تباه کړه. راځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، دا کار باید نو خلاص شي. راځه. څنګه چې تاسو وویل زه بلوک ته راغلم ښاغلیه. نن کېدای شي چې جنرال او لومړی بریدمن سره وویني. جاسوسانو موږ ته خبر راکړه، قومندان تعقیب کړه. امر پر ځای کېږي.